السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جلال الدین سوتی رحمت الله علیه په بدر السافره فی احوال الاخره صفحه 15 یو سل یو پنځوسم باب دی. هغه اعمال چې په جنت کې الله جل جلاله د انسان د بنگلو په جنت کې د انسان د کورو اسباب ګرځي. د عثمان بن عفان تنوسخه روایت حدیث رقم 314 وای کچا په دنیا کې مسجد جوړ کړي الله د رضا د پاره الله جل جلاله به په جنت کې دلره هغه یو قصر و بنگلا ور. حدیث رقم 314 کې وای د ابي ذر تنوس خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کچا سلور 12 رکعات د چاشت منځ وکي الله جل جلاله په جنت کې ولره هغه یو بنگلا او یو قصر ورکی. او په حدیث رقم 315 کې وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کچا د چاشت منځ هغه 12 رکعات وکي بني الله له قصرا في جنة من ذهب په جنت کې بالا ولره د سرو زرو قصر او بنگلا ولره ورکی دغه انسان لره. او په بل حدیث کې حدیث رقم 314 کې روایت دی د ابي موسی اشعري راتونسخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کچا څلور رکعات د چاشت منځ وکي الله جل جلاله به په جنت کې ولره یو کور ورکی. او حدیث رقم 311 کې دوم حبیر رضی الله عنه خرواتي چې وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا په شپاروز کې 12 رکعات نفل وکول بني الله له بهن بيتا في الجنه الله جل جلاله بد دغه 12 رکعاتو په وجه باندې په جنت کې ولري یو کور ورکی. امام حکیم وای هغه 3 رکعات د مافشین مخک سنت دي 2 ورځ سنت دي 2 رکعات د هغه وای د ماښام او سنت دي 2 رکعات د سحر سنت دي ورکعتين قبل العصر یا 2 رکعات د مازګر او یا 2 رکعات د ماخستان د منځه 2 رکعات د ماخستان د منځه مخکې سنت. او د غرنګ حدیث رقم 319 کې د ابي امامه رضی الله عنه خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای من صام الاربع والخميس والجمعه کچا د چهارشنبه او د پنځشنبه او د جمعې د ورځې روزه ونیولې الله جل جلاله په مقابل کې ولره په جنت کې یو قصر او یو ماڼۍ یو کور ورک. او د غرنګ د بیبي عائشه رضی الله عنها خرواتي حدیث رقم 320 چې وای کچا د ماښام د ماستان په مابانس کې شل رکعات منځو کې الله په جنت کې ولره یو بلډینګ یو بنگلا او یو کور ولره ورک. او د غرنګ حدیث رقم 323 کې د عمر بن اختار تنوس خرواتي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای کڅوک یو شار ته ورننوځي بازار ته بیا دا کلمه وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله جل جلاله به زر نیکی د دفع عمل نامه کې ور اضافه کې او محا عنه الف سیئه زر ګناهونه بیا الله د عمل نامه څخه لري کې او دلته په جنت کې ولره یو قصر ورکی. او د غرنګ حدیث رقم 330 کې ام حبیبه رضی الله عنها خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ومن حافظ على 4 ركعات قبل العصر فچا د مازګر لمانځه څخه مخکې په 4 رکعاتو باندې همیشه توبه کې الله جل جلاله به هغه په جنت کې ولره یو قصر یو کور ورک. حدیث رقم 325 کې د عبد الله بن عمر تنوس خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام يوما من رمضان في انصات وسكوت فچا روزاونی ولا په پټه خپل باندې مسلمانان نه کې زیر الله جل جلاله به دلره په جنت کې یو بنگلا ورکی یاقوت حمراء د سرو یاقوت به جوړي او د زبرجد خضراء هغه د شنو زبرجد څخه به جوړوي. حدیث رقم 320 کې هغه یو روایت ذکر کی چې وای د جنت بنا په ذکر سره د څوک ذکر کی په جنت کې ملائکه د جنت بنا کی فاذا حبس الذكر كف عن البنيان وای کی چا د ذکر څخه تاسو منع وکي ذکر فرض دی ملائکه ته بنا یوم مربس کی. او حدیث رقم 310 د سعید بن مسیر تنوس خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ قل هو الله احد کچا قل ولا شریف لا سوار ویله الله جل جلاله په جنت کې ولره یو قصر ورک. انو او عمر تنو مبارک تل کچا شل واره ول رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 قصرونه باور ولکچا دیر شواره ول رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 بنگلې باور. فقال عمر بن خطاب والله يا رسول الله کچا دیر وویل
رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته د الله فضل یې که چا ډېره وویل فضل الله اوسع من ذلک یا عمر د الله فضل ډېر پراخ دی د الله جل جلاله رحم ډېر پراخ دی چې هر څومره یې سړی وایي هغونه به په جنت کې بنګلې ډېرې وي او حدیث رقم 811 کې د فضاله بن عبید څخه روایت چې هغه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه واورېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک انا زعیم لمن آمن بي واسلم وجاهد في سبيل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د هغه چا ضامن یم چې پر ما ایمان راوړي او مسلم وي او وجاهد فی سبیل الله جهاد وکړي د الله په لار کې د کافرانو په مقابل کې جهاد وکړي د یهودو د نصاراو په مقابل کې جهاد وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا زه ضامن یم ببیت فی ربض الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیت فی وسط الجنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت په سر کې یوه بنګله د جنت په منځ کې یوه بنګله د جنت په پای کې یوه بنګله حدیث رقم 811 او دغه رنګه امام نسائی په کتاب جهاد جلد اول صفحه 18 او مستدرک جلد دوم صفحه 80 کې ذکر کړی دی او دغه رنګه بیهقي په سنن الکبرى جلد اول صفحه 119 حدیث رقم 1304 او دغه رنګه د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی حدیث رقم 804 رسول الله صلی الله علیه وسلم من ترک الكذب که چا درواغ پرېښول قدرت په درلودی الله جل جلاله به دته یو بنگله ورکړي په ریاض الجنه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا ریا پرېښوله الله جل جلاله به په وسط په منځ د جنت کې بنگله ورکړي ومن حسن خلقه که چا خپل اخلاق ښایسته کړله یو په ورین تندي باندې د مسلمانانو په معاشره کې ګزاره وکوله بنی له فی علاها د جنت هغه اعلی او هغه لوړو ځای کې به الله جل جلاله هغه ولره بنگله او کور ورکړي او دغه رنګه امام بیهقي په شعب الایمان کې د ابي سعید خدری رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي عبد مؤمن نسته یو مسلمان چې د روزې په شپه کې هغه یې لمونځ وکړي کې كتب الله له بكل سجده 1500 حسنه 15 لکه نیکي به الله جل جلاله هغه د په عمل نامه کې ورول کې او بني له بیتا فی الجنه من یاقوته حمراء او په جنت کې به الله جل جلاله ورلره هغه یو قصر بنگله ورکړي د سرو یاقوت څخه امام بیهقي په شعب الایمان جلد 3 صفحه 314 حدیث رقم 3415 کې بیان کړی دی الله جل جلاله دې موږ ته اعمال را نصیب کړي چې هغه د جنت د بنگلو او د جنت د کورو د فاره په دنیا کې هغه قیمتونه دي په دنیا کې اعمال دي الله جل جلاله دې موږ تاسو په جنت کې دغه د مدرسې طالبان هلته هم سره یو ځای کې الله دې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ښه امت کې حساب کړي او الله دې مو دا ټول عبادتونه قبول کړي الله دې څه ګناهونه له موږ څخه سوي دي الله ستا د عفو په قلم باندې الله عفو راته وکړي الله ستا د مغفرت باندې مغفرت راته وکړي الله ته غفار ستا د غفاریت په نامه باندې ته موږ ته مغفرت وکړه ته عفو راته وکړه ته کرم و احسان را باندې وکړه الله جنت موت ورول له دوزخ څخه موت خلاص که الله ستا رضا موت راک موږ ډیر ناقص زموږ اعمال ډیر ناقص دي الله زموږ عجز ته وګوره زموږ اعمالو ته مه ګوره اعمال مو هیڅ دي الله ته ستا احسان او فضل و کرم را باندې وکړي والسلام علیکم ورحمة